أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لوی او بخښونکي پاک ربنا نن بیا غواړم چې پکسل اپ تاسو ته کمانډ په کمانډ اول واضح کړم، تشریح کړم. هغې نه وروسته په دې کې تاسو ته مختلف بینرونه پوسټرونه جوړ کړم او لوګو هم درته پکې جوړ کړم. اول راځم د پکسل اپ په اړه یو لنډ معلومات درته وړاندې کوم. پکسل اپ یو ډول سافټویر یا اپلیکیشن دی چې عموما د عکسونو اپډیټ یا عکسونو متنونو جوړولو لپاره کارول کېږي. همداشان د لوګو جوړولو، همداشان د سوشل میډیا پوسټرونو یا بینرونو لپاره هم کارول کېږي چې په دې سره موږ تاسو کولی شئ په اسانه ډول سره ډیزاین وکړو. زه راځم په پکسل اپ اپس یا پکسل اپ اپلیکیشن باندې کلیک کوم. په دې کې اوله برخه چې د پلس علامه باندې کلیک وکړئ، دلته چې ټولز یا دا کمانډونه موجود دي. ټیکسټ د لیکنې لپاره چې هر قسم لیکنې پکې کولی شئ. په دې دویم کمانډ کې کرنټ ډیټ د هغې موجوده تاریخ پکې ورکولی شئ چې څرنګه هم د دې غوړي تاریخ تاسې ورکولی شئ. په دریم سټیکرز دا باندې سټیکرونه داسې چې وي تاسې راوړلی شئ، ځای په ځای کولی شئ. په خپل ډیزاین کې شیپس په ذریعه کولی شئ چې مختلف اشکال راوړئ او په خپل ډیزاین کې وکاروئ. فرام ګیلري کې څخه مختلف جوړ شوي ډیزاینونه یا عکسونه یا داسې څه چې وي لوګوونه چې غواړئ چې په خپل ډیزاین کې ځای په ځای کې راوړی شئ. ډرا په ذریعه کولی شئ چې لکه لاس په ذریعه لیکنه څه شی غواړئ چې لاس په ذریعه پکې ولیکئ یا کوم تغییر تبدیل راولئ، دا دغې ته پرې استعمالیږي. د هغه لومړۍ برخه د پکسل اپ چې تاسو ته واضح شوه. راتلونکې برخې قدم په قدم درته وړاندې کېږي.